ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویل له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخکني حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني ویل له بدمرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي، تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي، او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د افغانستان مخکنی ولسمشر د افغان ښځو او نجونو حقونه د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره یې باید ټول سره لاس ورکړي، او هماغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپله خپلواکي غواړي باید د ده په خبره په فکر دریځ کې هم خپله ازادي وغواړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.